ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ټول وی رضی الله تعالی عنہ. زمونږ عقیده دا ده چې د انبیاو نه بعد ټولو نه افضل ترین انسان ابو بکر صدیق دی. د هغه د اسلام ډېره عجیبه واقعه ده، علماو لیکلې ده. چونکې پیغمبر سره ټول عمر یو ځای تیر کړی و، 2 کاله عمر د ابوبکر صدیق کم و، د پیغمبر عمر 20 کاله، د ابوبکر عمر 18 کاله. د هغوی 20 کاله او د دوی 18 کاله. د پیغمبر د وفات نه بعد 2 کاله خلافت زمانه وه، هغه 2 چې ورسره کې 80 شو. د ابوبکر صدیق وفات هم 63 کاله عمر کې. دومره مماثلت د پیغمبر سره چې هغه 2 کاله کم وکنه د پیغمبر د عمر نه، هغه د خلافت په ذریعه الله پوره کړه. د 2 عمر هم 63 کړه، بیا وفات کو. یو ځل پیغمبر سره په سفر روان دی شام ته، نو په لاره کې په اوښ باندې سور دی، خوب ګوري چې اسمان کې سپوږمۍ ولاړه ده او هغه 2 ټوکړې شوه، په منځ نیمه شوه. یو راغه زما د یو لستوڼي کې ننوته، بله مې د بل کې ننوته، او دا سپوږمۍ دلته برابره شوه او زما د دې ګریوان نه بلکل پوره سپوږمۍ ووته، لاړه اسمان کې ودرېده. ابو بکر وی چې ما دا خوب چاته ونه ویلو. شام ته ورسېدو، هلته یو راهب و، راهب د عیسایانو مولا ته وی، نامه یې وه بحیرا. هغه پاس بالخانه کې ناست او لاندې ګوري. قافله ودرېده، ټول خلک لګیا دي یو خوا بل خوا کینی. د الله محبوب لاړو، ترجمان دیوبند هغه راهب ګوري لګیا دی، خلک یو خوا بل خوا کېناسته. د الله محبوب راغی، د بیرې یو ونه وه، هغې لاندې ودرېدو. ابو بکر وی ما چانه پوښتنه وکړه چې دلته څوک عالم نشته چې د خوب تعبیر ورځي؟ وی هغه راته وی چې د مخامخ بالخانه کې ناست دی، بحیرا نامه ده، ډېر لوی عالم دی د آسماني کتابونو. وی چې ورغم دعا سلام مو وکړه، زه خاموش ناست یم. وی هغه بحیرا راهب داسې ما ته ګوري، ما ته وی چې څنګه راغلی؟ من این انت، کوم ځای نه راغلی؟ وی ما ورته چې من مکه، مکې معظمې نه. وی هغه راته وی چې من ایها، مکه کې خو ډېرې قبیلې دي، ته کمې قبیلې نه یې؟ وی ما ورته وویل چې من قریش. وی چې ښه ټیک ده. څنګه راغلی شام ته؟ ابو بکر وی ما ورته وویل چې تجارت دپاره. وی هغه راته وویل چې ښه ما ته څنګه رالی؟ وی چې جی ما یو خوب لیدلی دی. وی ووایه. دا خوب یې ورته وویل چې سپوږمۍ ده او 2 ټوکړې شوه، یو ټوکړه زما یو لستوڼي کې ننوته، یو بل کې. د ګریوان نه مې بلکل پوره ووته، لاړه اسمان کې ودرېده. وی داسې ما ته ګورې لګیا دی چې که ته خفه کېږې نه، نو ته دا خپل پتون لږ ښکاره که. وی ما ورته پتون ښکاره کړو، نو زما په دې پتون باندې دومره قدرې تور داغ و پتون باندې. وی ما ته وی چې پتون پټ که، پتون مې پټ کړ. وی ما ته داسې ګوري، ما ته وی چې انت ابو بکر،
ما ورته ویلي نه دي چې دا ابوبکر یم. هغه راهب ما ته وایي چې انت ابوبکر. مې ما ته چې جی بالکل ابوبکر یم. خو تا ته څنګه پته ولګېده؟ وی تورات یې کولاو کو او په هغې کې زما ټوله حلیه ما ته وویله. وی د دغه داغ چې دی دا دلته د دې ذکر هم تورات کې شته، هغه ما ته ښکارېدو نه، نو صرف تصدیق دپاره مې تا ته وویلې چې دا پتون ښکاره که. وی بیا مې ورته وویل چې جی زما د دې خوب تعبیر څه دی؟ وی هغه راته وویل چې ستا د خوب تعبیر دا دی چې عنقریب مکه معظمه کې یو پیغمبر پیدا کیږي چې هغه نبی آخر الزمان دی، او هغه اوس زه تا ته وښیم نبوت دعوه به رستو کوي، لا کړې نه ده، خو تا ته اوس وښیم وایي چې جو ښیه وی دا مخامخ ونې لاندې چې کوم نوجوان ولاړ دی دا نبی آخر الزمان دی. وی ما ورته وایي چې تا څنګه پته ولګوله؟ وی دې کمې ونې لاندې چې دی ولاړ دی دې ونې لاندې تر ننه پورې سوا د پیغمبر نه بل څوک نه دی ولاړ. اخرنی سړی عیسی علیه السلام و چې دې ونې لاندې ولاړ او دمه یې کړې وه، او دې دومره موده کې بل څوک نه دی ولاړ. پیغمبر نه سوا بل څوک دې ونې لاندې ودرېدی نه شي. او دې ما ولیدو چې ولاړ دی، او دې نه مخکې ما پاس نه کته چې تاسو را روان وئ، دی به چې کمې ونې سره تېرېدو هغه ونې به دله سجده وکړه. که په کاڼو به تېرېدو هغه کاڼي به د خپل ځای نه اوچت شو دله به یې سجده وکړه. نو ونې او کاڼي سوا د پیغمبر نه بل چا ته سجده نه کوي. او دا پیغمبر چې د نبوت دعوه وکړي نو ستا کار به څه وي؟ ما ته چې جي زما کار به څه وي؟ وی ما ته وی چې انت وزیره فی حیاته و خلیفته بعد موته. د ده په ژوند کې به ته د ده وزیر وي او د ده د وفات نه بعد به ته د ده خلیفه یې. زه راکوشم خوشحالم، پیغمبر ته مې ونه ویلې چې داسې چل دی. رالو جي مکې معظمې ته 20 کاله تیر شو، زما محبوب د نبوت دعوه وکړه چې زه پیغمبر یم. ابو بکر وی ما ته یو ځل پوښتنه وکړه چې مت دلیل، ای محمد ستا د نبوت دلیل څه دی چې ته وایې چې زه پیغمبر یم؟ وی زما محبوب ما ته داسې وکتل او ما ته وی چې دلیل غواړې؟ ما چې او وی الرؤیا التي رأیته بالشام. زما د نبوت دلیل هغه خوب دی چې کوم تا شام کې لیدلی و. وی زړه کې مې راله چې هو 20 کاله مخکینی خبره ده ته خپله خو نه یادېږي، خو الله ورته وکړه دا پیغمبر دی. وی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. اولنی سړی چې چا ایمان راوړی ابوبکر صدیق دی، ټول وایي رضی الله تعالی عنه.